السلام علیکم که تاسو مو غواړئ چې زموږ د فیسبوک پروفایل دی لاک کړئ شي نو جی بالکل لاک کیږي د هر یو کس پروفایل لاک کیږي صرف یو وړوکی شانتي سیټینګ کول پکار دي هغه سیټینګ نه بعد بس تاسو پروفایل لاک شي دا پروفایل چې کله لاک شي نو دا چې تاسو سره د فیسبوک کم فرینډز دي دا به صرف هغوی ته ښکاري نور چې کم نوي فرینډز راځي دا به هغوی ته نه شو کیږي نو جی دا به په کومه طریقه باندې کوو د سکرین سایډ د بوزم چې پریکټیکل هم پوه کم چې ټایم هم ویسٹ نشي نو که په چینل باندې نوی وي چینل فالو سبسکرایب کړئ او که په پیج نوی پیج فالو کړئ هدی چې زور سکرین سایډ ته چې پریکټیکل هم پوه کم چې په کومه طریقه به کوو فرست اف آل به تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ کله چې تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ نو تاسو به راشئ د خپل پروفایل ته کله چې خپل پروفایل سیټینګ ته راشئ نو د دې پیس په درته راشي نو دینه به تاسو به ډاون راشئ لاندې تاسو ته لیکلي سیټینګ اینڈ پرایویسی په دې باندې به کلیک وکړئ کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به بیسلی کړي تاسو به دې کې په سیټینګ باندې کلیک وکړئ نو چې کله په سیټینګ باندې کلیک وکړئ نو داسې قسم انټرفیس پر دراشي بیا بل کومتی ډاون راشي نو چې ډاون راشي نو تاسو ته سی شي لیکلي دي پروفایل لاکینګ نو چې کله تاسو دا پروفایل لاکینګ چې کوي زه پیله په خپل تاسو خپل پروفایل ته بوزم چې تاسو ګورئ چې آیا زما پروفایل لاک دی یا نه دی لاک نو بیا تاسو ته پورا پته ولګي چې آیا دا ګپ دی یا حقیقت دی دا زما پروفایل دی نه زما پروفایل نه دی لاک خیر دی تصویران ارسپی راوړي نو راځي چې زه اوس واپس اقل سیټینګ ته نو را به شو سیټینګ ته د سیټینګ نه بیا لګ ډاون راشو تاسو ته ویل کې سی شي لیکلي آډیو اینڈ سوري audience and visibility تاسو ته په دې کې دا لیکلي لاندې پروفایل لاکینګ کله چې تاسو باندې کلیک وکړئ دا څه قسم انټرفیس پر درج سره دا وایي لاک یور پروفایل میک یور فوټو اینڈ پوسټ مور پرایویټ ان ون سټیپ نو لاندې ورته څه شي لیکلي دا د تصدیق کړي وګوره کنه اونلی فرینډز ویل سی د فوټو پوسټ اینڈ سټوریز آن یور پروفایل وي تاسو پروفایل چې دا به صرف سټوریان او پروفایل پوسټونه تصویران چې کم دي دا به تاسو شي ګوري صرف تاسو فرینډز به ګوري اونلی فرینډز ویل سی یور فل سایز پروفایل پکچر اینڈ کور فوټو دا وایي تاسو ته وایي صرف لکه کم مرګري چې دي تاسو فرینډز دي هغوی ته تاسو د کور تصویر ښکاري او د لاندې پروفایل تصویر ورته ښکاري people will still be able to search for you and send your friend request کله چې تاسو خپل مرګري چې کوم دی هغه تاسو ته فرند ریکوست وړي کې تاسو ایکسپټ کړئ دا غي نه بعد بیا دا هغه تاسو پروفایل کولاویږي نیو فرند چې کوم راځي هغه ته تاسو پروفایل نه کولاویږي نو سی شه د طریقې دی لاک یور پروفایل نو تاسو بس په دې باندې کلیک وکړئ نو چې تاسو کله په دې باندې کلیک وکړئ لږ ویټ پورته وکړئ نو سی سره دا ویلاندې دا لیکلي دی یو لاک your profile only your friends can see the photo post and stories on your profile okay صحیح شو زموږ په پروفایل باندې لاک ولګېدو تاسو به داسې قسم انټرفیس راوړي نو جست تاسو به څه چالو کوئ تاسو به بیک لاړ شئ کله چې تاسو بیک لاړ شئ واپس سیټینګ ته نو سیټینګ کې به تاسو کلیک وکړئ په سیټینګ چې کله تاسو کلیک وکړئ څه مسله په نیټ کې رااله سوچ سیټ شو چې کله تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ نیټ لږه مسله کوي نو د دې د وجې نه تاسو به واپس خپل ځای ته لاړ شئ نو په هغې کې به تاسو بیرته بیا وګورئ پروفایل لاکینګ تاسو به په پروفایل لاکینګ باندې جست کلیک وکړئ نو تاسو ته به داسې قسم انټرفیس راشي یو لاکډ یور پروفایل یور فوټو اینډ پوسټ آر مور پرایویټ نو تاسو څه شي لیکلي انلاک نو تاسو بیا بیرته په دې باندې کلیک وکړئ په دې انلاک باندې دا به واپس تاسو د پروفایل نه هغه دغه ختم شي او لاک پکې ختم شي نو لاندې تاسو ته څه لیکلي سی یور پروفایل نو تاسو به جست په سی یور پروفایل باندې کلیک وکړئ نو چې کله تاسو په خپل سی یور پروفایل باندې کلیک وکړئ تاسو ته داسې قسم انټرفیس راشي نیټ لږه مسله کوي سلو دی نو خیر بیا خپل ځای ته لاړ شي نو چې کله تاسو ته دا شی راشي نو تاسو ته به څه لیکلي پیله به تاسو ته لیکلي کبیر لاکډ هیز پروفایل تاسو لاندې نشئ تللی که په خپله او که نور ملګري تاسو د دې نه لاندې نشئ تللی په دې وجه باندې چې ستاسو پروفایل لاک دی نه لاندې درته لیکلي کبیر لاکډ هیز پروفایل نو چې بیرته بیک ځئ که نه نو دغه کوئ واپس وایو چې موږ انلاک کړو نو تاسو په دې ځای کې څه وکړئ جست کلیک انلاک تاسو انلاک کې به څه لیکلي دي ته انلاک یور پروفایل نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو الریډي ستاسو پروفایل انلاک شوی نو یور انلاک یو انلاکډ یور پروفایل نو اوکې نو زموږ څه شو زموږ پروفایل نه انلاک ختم شو خو تاسو ته به بیا هم دې کې دا شو کېږي یو لاکډ یور پروفایل مطلب دا لکه که بیرته تاسو بیا خپل پروفایل لاکول غواړئ نو دغه ډېره اسانه او ایزي طریقې ده که ویډیو خوښه شو خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ په پیج نوي پیج فالو کړئ چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ ملاویږو به په بله ویډیو کې الله فامان